کچره تاسو غواړئ چې موږ ته د پیسې راشي خې ډېرې د راشي او حلال د راشي نو د الله تعالی د یو نوم وظیفه تاسو شروع کړئ کنه ان شاء الله دومره مال دولت په الله تعالی در نصیب کړي چې تاسو جیب به هیڅ کله د پیسو نه خالی کیږي او یو مولانا سی وایي کنه چې کلم دا وظیفه ما کړې ده ما ته پیسې ملو شوې دي د دې وظیفې په برکت سره زموږ عزتمندو هر انسان دا غواړي چې ما ته د پیسې ملو شي او حلال دې ملو شي ډېر ملو شي دا تاسو غواړي زم غواړم هر مسلمان دا غواړي نو که تاسو غواړئ کنه چې موږ ته د پیسې ملو شي کنه بس د الله تعالی د یو نوم الله الصمد وظیفه تاسو شروع کړئ ان شاء الله تاسو جیب به د پیسو نه خالی کیږي نو د الله تعالی یو نوم دی الله الصمد د دې وظیفه به تاسو کوي دا به تاسو ماښام مز هر ورځ چې د ماښام مز وکړئ کنه فرض هم وکړئ او سنت هم وکړئ نو ورپسې به د الله تعالی دا نوم الله الصمد دا به تاسو یو د پاسه سل پیرې وایي 101 مرتبه به تاسو وایي الله الصمد الله الصمد الله الصمد نو دا چې تاسو هر ورځ ماښام مونځ نه پس یو د پاسه سل پیرې وایي کنه ستاسو جیب به د پیسو نه خالی کیږي تاسو سره به هر ټایم پیسې موجود وي ان شاء الله نو د دې وظیفه تاسو په خپل هم شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډېر شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه زده کړي دا شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت خوشاله آباد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان ملګرو که تاسو غواړئ چې موږ ته د پیسې راشي ښې ډېرې د راشي او حلال د راشي نو د الله رب العزت د یو نوم الله الصمد وظیفه تاسو شروع کړئ کنه نو ان شاء الله دومره مال دولت په الله رب العزت تاسو ته در نصیب کړي چې تاسو جیب به هیڅ کله د پیسو نه خالی کیږي او داسې ځای نه به الله رب العزت تاسو ته پیسې در نصیب کړي کنه چې دا ځای نه ستاسو وهم او ګمان هم نه وي نو وظیفه بالکل اسان ترین وظیفه ده وظیفه هم درته ښیم او هر چا ته مکمل اجازه ده خو صرف یو وړوکې غوندې گزارش تاسو ټولو نه دی چې زما په دې آیډیا کې وړه غوندې مسله ده دا په کمنټونو سره صحیح کېږي نو هر ملګری کوشش وکړي چې په دې ویډیو باندې یو 15 کمنټ وکړي که نه نو انشاءالله زما د دې آیډیا نه به دا مسله ختمه شي څه شوه راځو وظیفې طرف ته چې وظیفه به تاسو څنګه کوئ څو پیرې به وایي او کم ټایم یې تاسو وایي نو د وظیفې ترتیب دا دی که نه چې دا وظیفه به تاسو د ماښام مونځ نه پس کوئ چې ماښام مونځ فرض هم وکړئ سنت هم وکړئ نو الله الصمد وظیفه به تاسو کوئ اوس څو پیرې به دا تاسو وایي نو دا به تاسو یو د پاسه سل پیرې وایي صحیح شوه که نه بهتره دا ده چې مخکې ته نه یو پیره تاسو درود شریف ووایي د مونځ والا او وروستو ته نه یو پیره درود شریف بس تاسو ووایي باقی نور هیڅ هم نشته دی انشاءالله چې یو څو ورځې تاسو دا وظیفه وکړئ که نه ازمو کړی شوې وظیفه د زموږ عزتمندو تجربه پې شوې ده چا چې دا وظیفه شروع کړې ده که نه الله رب العزت ورته مال دولت او پیسې ور نصیب کړي دي نو که تاسو غواړئ چې موږ ته د پیسې ملو شي او ښې ډېرې دې ملو شي او حلال دې ملو شي نو د ماښام مونځ نه پس د الله رب العزت دا یو نوم الله الصمد تاسو دا یو د پاسه سل پیرې وایي مخکې ته نه یو پیره درود شریف او وروستو ته نه یو پیره درود شریف وظیفه ختمېدل دي او مال دولت خزانه به انشاءالله تاسو ته ملاوېدل دي انشاءالله صحیح شوه جي نو ټولو ته گزارش دی چې په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ او امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ که بیا هم پکې څه مسلې نو کمنټ کې تپوس کولی شئ زه به انشاءالله کوشش وکړم چې هر چا ته جواب ورکړم تاسو پې پوه کړم خدا په خپل هم شروع کړئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله پامان